नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। अवल खुद इब्तिदा वाइमा چې अस्सलाम वालेकुम موای د دې مطلب دا دی چې تاسو ته د مرګ راشي، نو زمونږ په مرګ باندې تاسو خوشاله یې. نو ما خو به وی چې السلام علیکم. نه اوس دې صحیح ویل. تاسو اول السلام علیکم دا سټایل کې سلام بهرحال ډیر بخنه سره ګوره دا زمونږ لکه یو فرض دی چې درته مونږ وویل. جی جی نه بھائی ما ته پته دی خو ما د دې سلام واچولو. خزا خیر ده بس دا به مونږ نه یو پوه شوي د هغې دپاره بخښنه غواړو، خو که څوک هم دا وایي چې السلام علیکم نو دا د دې مطلب دا دی چې تاسو ته د مرګ راشي. نو د دې بیا واپس جواب دا جوړېږي چې وعلیکم السلام وعلیکم السلام، یعنې تا ته دې هم مرګ راشي. خو بهرحال مونږ باندې بیا هم سلامتي وویله. ډېر هرکلی په خیر راغلی او ستړي مه شي. درته وایو خورجانه څوک ده د کوم ځای نه؟ ډېره زیاته مننه بھائی. عایشه خبرې کوم عایشه د حسن عبدالله زمونږ په خبرو باندې خفه نه شئ، زمونږ خورجانه یې ښه. ولې نه بھائی زمونږ کور کې ما زما بھائی ما ته همدغه کوي سلام داسې کوي السلام علیکم. بالکل بالکل. د دې سره به د ډېرو مینوالو اصلاح شوي وي. تاسو د هغې دپاره یو رول موډل شوي، په دې کې به تاسو ته هم ثواب ملاویږي. ولې نه صحیح شوه. ښه اوس به تاسو ته 3 آپشنې در کومه که نه تاسو به راته وایئ چې دا 3 آپشنې د کم څیز طرف ته اشاره کوي. دا خبره کوم که نه جی د عارف بھائی اواز هم سم ښکلی دی. بالکل ډېره مننه. عارف په خپله ښکلی دی نو اواز خو به خود ښایسته وي. تاسو عارف بھائی له یوازې شو ورکړئ چې دوی ښه ډېرې خبرې د لږ شانتې ځان سره ټرین کوم انشاءالله. دا میراتون ټرانسمیشن چې راشي په دې کې به د ځان ته پروګرامونه هم وي، نورو ارجګانو سره به هم دی لږ مکس اپ شي، لږ زده کړه به ترې وکړي او بیا به دته انشاءالله ځان ته یو پروګرام ورکوو د خیر سره. انشاءالله موږ به انتظار کوو. انشاءالله. ښه ستاسو چې کوم ډومبنی هینټ دی آپشن دی هغه دا دی چې دا د کم څیز باره کې زه خبره کوم نو دا په بجلۍ چلیدونکی یو څیز دی. دویم آپشن دا دی چې دا کم څیز چې دی نو دا د انسان نه تیز دی، په بجلۍ چلیږي. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې د انسان نه تیز دی. او دریمه خبره دا ده چې په اردو کې ورته شمارنده وایي. شمارنده وایي. په بجلۍ چلیدونکی څیز دی، د انسان نه تیز دی او په اردو کې ورته شمارنده وایي. جواب په دې کې موجود دی جی. یو خو موبایل دی او بل پنکه دی. ستاسو کور کې د کپړو وینځلو ماشین هم دی، هم په بجلۍ چلیږي، استریم ده. تیز چلیږي که نه؟ او که نه د انسان نه تیز دی. جواب درکو جی. د انسان نه تیز خو بس ډېر څیزونه دي. زه خو یم چې موبایل دی. نه ښه د دې جواب دی کمپیوټر. ګوره په بجلۍ چلیدونکی څیز دی، د انسان نه تیز دی. تاسو د موبایل خبره وکړه، په دې موبایل کې دننه هم کمپیوټر کار کوي. ټول کمپیوټر دی، کمپیوټرایز وي که نه. اور بل دا چې په اردو کې کمپیوټر ته شمارنده وایي. که چاته نه ورځي دا ځان سره ولیکئ، اردو میں کمپیوٹر کو شمارنده کہتے ہیں. ډېرې ډېرې مننه کوو. عایشه څه ټپي مپي درته درځي که نه؟ نه که نه بھائی لږې شانتي راله راځي، ډېرې نه راځي. ښه زه هغه لږې شانتي د اورېدونکو خدمت کې وړاندې کوي. کومې ټپې وکړمه یا الله؟ ویمه تاسو ته جی. باران د ځمکې او طبیعه شیرینه یاره زه ستا آباده یمه ډنډونه دا اول جاړي ته راځي ډېره مننه جی. ډېره مننه. ستاسو اواز هم پکې لږ کم راتلو، خو بهرحال ډېرې ښایسته ټپې وي. یو جهان مننه کوو عایشه چې تاسو موږ ته کال وکړو. خپل ډېر خیال ساتئ. ټولو مینوالو ته سلام او سجاد وي ته تاسو ته سپیشل سلام. وعلیکم السلام جی. د الله په امان ډېره مننه کوو. شکریه ادا کوو.